د ولسمشر غني سلاکار 27 میلیونه پیسې څه کړې؟ دومره غټې پیسې ولې ورکې شوې؟ دغه سلاکار څنګه ولسمشر غني وشرماوه او څه روان دي؟ ویډیو راسره تر پایه وګورئ. درنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ، وخت مو پر خیر. پر عامه پوهاوي 27 میلیونه لګښت ناندر شو. د ولسمشر سلاکار وحید عمر وایي چې تر دې دمه یې د کرونا وایرس پر وړاندې په عامه پوهاوي باندې 27 میلیونه افغانۍ لګولي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې حکومت د کرونا وایرس پر وړاندې د عامه پوهاوي لپاره یوه کمیټه جوړه کړه چې مشري خپله سلاکار وحید عمر ته ورکړه. دغه کمیټې ته 27 میلیونه افغانۍ ځانګړې شوې وې چې څه د پاسه 3 اونیو په تېرېدو سره 27 میلیونه افغانۍ لګول شوي. ښاغلی عمر وایي چې اوس مهال د هېواد کې عامه پوهاوي کچه لوړه شوې او تر دې دمه دغه کمیټې ته له ځانګړې شوې بودیجې څخه 27 میلیونه یې لګول شوي. دا په داسې حال کې ده چې په ډېرو ولایتونو کې روغتیایي چارو ته د دولت لخوا د ځانګړې شوې بودیجې په نه رسېدو سره په یادو شویو ولایتونو کې روغتیایي چارې ټکنۍ روان دي او د ګڼو ناروغانو ژوند د لږ ګواښ سره مخ کړی. هرات او کندهار هغه ولایتونه دي چې وار له مخې په دې برخه کې د روغتیا پالانو او اړوندو بنسټونو لخوا د ګیلو او نیوکو راپورونه ورکړل شوي. د وحید عمر لخوا د 27 میلیونه لګښت خبره وروسته هغه وخت ناندریز شوه چې د کرونا وایرس له امله د مړو شمېر 1400 ته لوړ شو او په ټول هېواد کې د کرونا مثبتې پیښې په خورا چټکۍ د زیاتېدو په حال کې دي او تر اوسه 423 کسان په دغه ناروغۍ اخته دي. تر ټولو لوړه شمېره په هرات او کابل کې ده چې هرات 250 او کابل 83 مثبتو پیښو شاهد دی. ورپسې کندهار دی چې تر اوسه پکې 22 مثبتې پیښې دي. بلخ په 4مه لیکه کې دی چې 19 مثبتې پیښې لري. تر دې وروسته د نیمروز په ګډون نورو ولایتونو کې تر 10 ښکته مثبتې پیښې ثبت شوي. نن د همدې ناروغۍ له امله یو کس په کابل او 2 په ننګرهار کې مړه شوي. ننګرهار کې تازه د همدې 2 کسانو پیښې ثبت شوي او تر دې وړاندې یوه بله پیښه چې قرباني له امریکا څخه راغلی و د ولایتي چارواکو په وینا روغتیایي حالات یې د ډاډ وړ او په خپل کور کې کرنټین شوی و. په ورته وخت کې د لومړیو خوراکي توکو او ارتزاقي توکو بیې هم د پام وړ لوړوالی راغلی. په ټولنیزو رسنیو کې د نظر خاوندان او لیکوالان نیوکه کوي چې په عامه پوهاوي لګېدلې دومره لوړې پیسې د دولت ستره بېغوري ده او نه دي توانېدلې چې د کرونا پر وړاندې عامه پوهاوي او سپما سمه مدیریت کړي. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې ولرئ.